قدرمنو شیخ کرامو علماء کرامو د کابل ولایت مرکزی جهادي مدرسې قدرمن شیخ صاحب محتمم صاحب او نور اساتذانو او ګرانو فاضلانو ټول محترمینو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وخت خو ډېر ناوخته دی، ما عذر وغوښتی چې بیان به نه کوو، د لمانځه وخت هم قریب دی او سامعین حضرات هم ستړي شوي دي، خو یو لنډه مختصره خبره چې د وخت تقاضا ده ستاسې قدرمنو سره شریکوم. د علم او د علماء کرامو د مدرسې په اړه قدرمنو شیخ کرامو ښه وضاحتونه وکړه. یو وضاحت د اسلامي امارت په اړه باندې کول غواړم. الله پاک دې وکړي چې تاسې قدرمن یې راسره واورئ او ستاسې د قبول وړ وګرځېږي. قدرمنو، مخکې در فتحې د اسلامي امارت څه ذمهواري وه او وروسته در فتحې د اسلامي امارت او د مجاهدینو مسؤلینو څه ذمهواري ده. د فتحې څخه مخکې د مجاهدینو مقصد او هدف هغه دا شی و چې پر افغانستان باندې د یرغلګرو اشغال و، نو د اشغال ختمول، د الله تعالی جل جلاله د کلمې اعلا او په مځکه کې د الله تعالی د دین اقامه، دا د هر مجاهد غرض او هدف ده. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. تر هغه وخت ورسره جنګېږه چې کفر ختمیږي او ټول دین د الله جل جلاله کېږي په مځکه کې. په دغه میدان کې الله رب العالمین مسلمانان مجاهدین کامیاب کړه. د کامیابی اسباب څه وه؟ د مجاهد اخلاص، قوي نیت و اراده او د دشمن سره په اعلی درجه بغض و عداوت و دشمنی. او دوهم علت د خپل امیر کامل اطاعت، که موټر بم و، که ولایت و، که ولسوالي و او که کمربند و، که په پوسته باندې تعرض و، په ټولو سختیو کې د خپلو امراو کامل اطاعت. او دریم شی د خپل ولس پر سر باندې د رحمت او د شفقت لاس تیرول، د ولس حمایه. دا درې رازونه د کامیابی وو چې اخلاص در سره دی، د فریضه جهاد په نیت راوتلی الله راضي دی، چې د امیر کامل اطاعت دی امیر راضي دی، چې پر ولس رحمت او شفقت کړی دی ولس راضي دی. د یو چا چې الله راضي، امیر راضي، ولس راضي، نو دا خو د بریا راز دی، خامخا به میدان ګټي. وروسته در فتحې بیا قدرمنو مسؤلیت کم ځای ته راځي. د الله تعالی جل جلاله د دین اقامه راغله. الحمدلله په افغانستان کې نه یهودیت سته، نه نصرانیت سته، نه بوداییت سته، هیڅ یو باطل دین په دې ځای کې انتن نه ورکوي. یوازې د الله جل جلاله د دین اقامه ده. هغه وعده چې الله پاک د مسلمانانو سره کړې وه هغه پر ځای شوه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. درې وعدې الله پاک کړې وې، درې سره یې راکړي. د مځکې خلافت یې راکړي، امن یې راکړي، د الله تعالی جل جلاله د دین پر اقامه یې قدرت راکړي. ښه په آزاده فضا کې، په حریت کې، په استقلال کې د الله تعالی جل جلاله د دین هره جزیه تطبیقولی شو. نه د چا څخه متاثرې کېږو، نه د چا در تاثیر لاندې کېږو او نه د چا د نقصان څخه بیریږو. اوس چې د الله تعالی جل جلاله دین قایم شو، قدرمن مجاهد مسؤوله شیخ صاحب، فاضل صاحب کم مسؤلیت ته راځي. په دغه یوه جزیه باندې سر خلاص کړي. د اسلامي نظام تعریف دا دی، هغه نظام اسلامي نظام بلل کېږي
چې حاکم د نظام الله یې چلونکی د نظام خادم یې په خپل صلاحیت د فیصلې د وخت د امیر سره نه وي هغه څه به کېږي چې الله تعالی یې غواړي دا اسلامي نظام دی اوس چې دغه نظام الله درکړي چې د الله تعالی د دین کلمه لوړه ده د الله پاک دین قایم دی مجاهد وروره مسؤلیت دا دی چې دغه لوړه کلمه د قائم دین د دې حفاظت وکړو د دې د حفاظت لار الله پاک را ښولې ده ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور الله پاک په قسم وایي چې دا غشا نصرت کوم چې زما د دین نصرت را سره وکړي مځکه یې په لاس راکړه افغانستان یې په لاس راکړه اوس څه درڅه غواړي الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هم بزان اصلاح کوي هم جامعه اصلاح کوي اقاموا الصلاه واتوا الزكاه کې دې ته اشاره ده چې ځان دې اصلاح کا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر دې ته اشاره ده چې جامعه به اصلاح کوي نو نن مکلفیت دا دی چې د افغانستان پر مځکه چې د الله پاک نظام حاکم دی دغه نظام حفاظت وکړو د حفاظت لاره دا ده چې هم ځان اصلاح کو هم د جامعه اصلاح ته متوجه شو اوس د خلکو افکار داسې جوړي د خلکو سره نظریه داسې پیدا شوې ده چې د حکمت په سلسله باندې پدې کې حکمت دی پدې کې حکمت دی پدې کې حکمت دی د الله په خاطر باندې هر څوک چې وینا کوي هر څوک چې څه وایي د الله تعالی کتاب ته متوجه کیږي د خپل مسلمان ملت ته متوجه کیږي خپل افکار دي مغرب او مشرق ته نه متوجه کوي چې په دې خبره به دا کافر خبرې سي په دې خبره به دا کافر خبرې سي د خپل ملت د مسلمان ملت د افکارو خیال ساتل د خپل مخلص مجاهدینو د افکارو خیال ساتل د خپل علماء کرامو شیخ کرامو د افکارو خیال ساتل دا زموږ ستاسو ذمہواری ده زما مجاهد ملت د الله تعالی جل جلاله د دین په خامه خوشاله کیږي دا هغه خلکو په تخریب باندې نه خپه کیږي نه په کیسه کې نه پروا لرو چې هغه د پردوی په کیمپو کې ناست د افغانستان د ملت په شان کې خبرې کوي نه د دې لپاره دا اجازه ست نه دا صلاحیت لري نه دا ورتیا لري چې د افغانستان په اړه دې مشوره ورکړي تا په افغانستان کې کم تاریخ پرې شي دي مدرسې دي شهیدان کړي دي مساجد دي شهیدان کړي دي ولسونه دي شهیدان کړي دي د افغانستان پیسې دي غلا کړي دي شل کال دي په افغانستان کې اداري فساد چلولې دي په فساد کې اول نمبر راغلی ستا صلاحیت دا شاده اجازه درکړه چې تاسو د افغانستان په اړه نظر ورکړئ نو موږ ته د افغانانو فکر د افغانانو عقیده د افغانانو حریت د افغانانو غیرت احترام لري د پردي د افکارو نه پکسته کې نه د غوڅ متاثر کیږي د الله پاک دین به د افغانستان پر ځکه باندې قائمیږي الحمدلله قائم دی ورځ تر بله به ان شاء الله که څه نیمګړتیا هغه به ټول ختمیږي نو مقصد مې دا دی چې موږ تاسو علماء کرام په دې مکلف یو د مسلمانانو پر امیر ډېر مکلفیتونه سرحدات به هم ساتي اقامت د عدل به هم کوي اشاعت د دین به هم کوي مظلوم به د ظالم خلاصوي خو په دا ټولو کې مهم شی چې د مسلمانانو پر امیر دی هغه څه دی په داسې عبارات باندې کتاب راوړي ان من اهم المهمات واول الواجبات النصح لشعب المسلمين د مسلمانانو پر امیر دا واجب ده چې د مسلمانانو خیرخواهي به غواړي د خیرخواهي تفسیر دا دی چې اقامت د دین وکړه منع د رذایل وکړه دا خیانت دی چې سړی حاکم د وخت او د الله دین نه قایمي خلک خدا خیانت بولي چې د خدای پاک دین قایمه ځکه د منافقانو عادت دا دی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف اوس په میډیا کې ژریږي کله کله وایي پلان کې دا خیانت کړی د افغانستان د خلکو سره دا خیانت یې کړی دی هلکه د خیانت په معنا ځان پوه کړه خدای پاک چې په چی شي امر کړی چې د هغه اقامه نه کوي دا خیانت دی او ستا فاسد فکر ستا فاسد نظریه هغه چې زه د منځه وړم دا امانت ادا کول دي او دې ته به ان شاء الله په کلکه ولاړ یو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین